په انسانیت کې د الله په وړاندې تر ټولو غوره او بهتره کس څوک دی؟ یو خو زما او ستا په وړاندې دی، هغه کس چې ښه تعلیم ولري، هغه کس چې په معاشره کې ښه ډاکټر وي، هغه کس چې معاشرې ته ښه خدمت کوي، هغه کس چې په معاشره کې یو لوړې رتبې والا انجینر وي یا یو منصب لري. زموږ په نیز نو موږ ته غوره کس هغه معلومیږي. لیکن نه د الله په وړاندې در ټولو غوره کس په حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وخياركم خياركم لنسائهم، په تاسو کې در ټولو غوره کس هغه دی چې په خپل کور کې د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوي. موږ تاسو په دې کې ډېر شاته پاتې. زموږ د کور زندگی او د بیابان زندگی ډېر فرق لري. کله چې زما او ستا پوښتنه پر بیابان وکړي، داسې اخلاق والله داسې بهترین سړی دی چې یاره ماشاءالله بیخي ښه اخلاق الله ورکړي. لیکن د هغه سړي پوښتنه چې بیا په کور کې وکړي، هر ماشوم و نر و ښځه د سر ټکوي. دی په کور کې ډېر سخت مزاجه دی، ډېر سخت طبیعته دی، په هر شي باندې دی خوابه دی، په هر شي باندې د جنجال، په هر شي باندې دی د پلیټو د کاچو د چپلکو وارونه کوي. دا کس الله په وړاندې غوره او بهتره کس نه دی. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وخياركم خياركم للنسائهم، په تاسو کې غوره کس چې کوم دی هغه کس دی چې هغوی د خپلو ښځو سره ښه ګزاره کوي. ابن عسیر رحمه الله لیکي چې د ښه ګزارې څه مطلب دا چې وسیله رحمت کوي، په زړه کې رحم وي، وسیله وي، پر عام چا باندې رحمېږي. دا ستا په کور کې چې کومې زنانې دي ټوله ورځ 24 ګنټې دا په دا 4 دیواري کې بندې دي او په دغه حال باندې خوشحاله هم دي. ټوله ورځ د خپل کور خدمت کوي، جارو ولګوه، صفایي وکړه، لوښ ومینځه، ماشومان به صفا کړه. ماښام ته دومره خوشحاله وي چې زما خاوند به راسي او ما ته به بیا یو ښه سلام ووایي، زه به درته یخې اوبه و چای پیش کړم، ښه ګپه به ورسره وکړو. لیکن خاوند چې کله راسي په ګیټ راننوځي، د خپل مخ ته بڼې ته تغیر او تبدیلي ورکړي، سترګې سرې کړي، سترګې یو رقم راوکړي لکه پر یو دښمن چې وارلی. څه پېښه ده؟ هغه زنانې چې دا ټوله ورځ د ده په خدمت کې تېره کړه، د ده راتګ ته یې تلوسه و خوشحالي وه، هغه زنان فورا د وهم او ویر څخه په دالانو یا په بل ځای ننوځي، ماشومان پر یوه خوا پر بله خوا ګرځي، هلته په یوازې په سرای کې ناست دي، پښه یې پر دا بله اړولې ده، چای ورته پرتې دی، دوامه هېڅوک نه سي ورکړلی. دا ته وایي د کور سور سترګې، دا به ترې نه لیدلی. دا د اسلام په نظر کې دا کس ډېر ذلیله دی. که څوم د عزت په دې کې تلاشي، عزت په دې کې نه دی. که عزت غواړئ نبي علیه الصلاة والسلام په روایت عمل وکړه. خيارکم، قرآن کې الله وایي وعاشروهن بالمعروف، د دې ښځو سره په بهتره اندازه باندې ګزاره وکړه، ځکه دا ستا د زندګۍ ملګری دي. زموږ ماشومان اکثره بې تربیه په دغه واجباتو دي چې د پلار د ترحم او شفقت څخه دي محرومه دي، پلار ته د وهمه نږدې کېدلی نه سي، او لویه مدرسه د ماشوم د پلار دپاره د پلار غېږ ده. د پلار غېږ خو په قهر بدله سوې ده. یا که ترحم و شفقت کوو هغه دومره در حد زیات سي، دا ناز مو دومره در حد زیات سي چې ماشوم مو د خپل تربیې څخه غلط او بې لارې کوي. اول چې راغلی نه ماشوم ته ټلیفون ورکړه، ګیم ورته راوله، په دې ځان اخته کړه. دا نه ماشوم تربیه. کله چې کور ته راغلی ماشوم ځان ته نږدې کړه، پر سینه یې ونیسه، بچه یې مدرسې ته تللی وې که نه، سکول ته تللی وې که نه، څه دې وویل که نه، چا سره خو به دې جنګ نه کړی، چا ته خو به دې جنجال نه رسولی، څوک خو به دې زهیر کړی نه، د همسایګانو ماشومان سره خو به دې جنګونه نه کړي. دا معلومات واخله. نه دومرې ناز او نه دومرې سخت دلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا، زما د امت څخه هغه کس نه دی من لم یرحم صغیرنا، چې هغه زما د امت پر ماشومانو باندې شفقت نه لري. دا زما د امت څخه نه دی. منصور پلاران د دې حدیث تر مصداق لاندې دي. وایي دا زی بده مخته کیږي، ځان ته یې مه رانږدې کوه. نو د چا څه زده کړي؟ پلاره چې تا د ځانه وشړي، د مور خوارکۍ خود بې تعلیمه د شی زده نه دي، نو دی به د چا خود به بیا د کسې د ماشومان سره ګرځي او د دنیا یو غټ لوی لوپر به بیا داسې جوړېږي، ځکه تا د خپلې مدرسې څخه جواب کړي، اخراج دې کړي. ستا غېږ د ده دپاره لویه مدرسه وه. لهذا شفقت پکار،
په خپل کور کې زندگی داسې زندگی پکار ده چې ټول خوشاله. عام طور باندې په کم کور کې د ډیپریشن مریضان یا د ماشومانو پر ذهنو چې اثر لږ هغه د وجه ده. ځکه زموږ علما لیکي که خاوند او میرمن په مابینځ کې یو وخت ناراضګي راسي دا قهر او غصه د ماشومانو په مخ کې نه سره کېږي، دا پر ماشومان باندې بد اثر کوي، د دې دماغ متاثر کېږي. او زموږ خو د ماشومانو د مخه خپل کوروالا راواړي دا غیرتمن نه دي، پر بیبان باندې چاته دوامه کتلای نسی او خپل غیرت به ټول پر دغه عجز مخلوق څه زبان استعمالوي. د حجۃ الوداع او ودا پر موقع باندې نبی علیه الصلاه والسلام وصیت کی وای الله خبردار د خپل شو سره سلوک وکي. دا منځ نه دي چې سا کوته راغلي دي، دا منځ نه دي چې سا کوته راغلي چې تا ارکم خدمت ځنه ارسي په کوله غدي نه، د خپل حقوق لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی علیه الصلاه والسلام د شوز وهل معنا کړیو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رالی او بیا دا خاص ورته وکړ. نبی علیه الصلاه والسلام بیا نارینه وته د هغه شذ چې هغه ډیر زیات بچلنی اجازه ورکړه چې د شریعت در حدود لاندې والس. داغه ما بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوړه د نبی علیه الصلاه والسلام بیبیګانو ته ډیری زنانې په شکایت رااله چې زموږ مړونه د هغه ورځې څخه زموږ سره ډیر بد چلن کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیا وایي چې در ټولو بد خلق دغه دي، لیس اولئک بخیارکم. دا روایت امام ابو داود رحمه الله نقل کړي چې دا کسان چې کم دي دا د امت غوره کسان نه دي. چې کم کسان د خپل شذ سره بد سلوک کوي یا بد رویه کوي دا د امت دا د هغه غوره کسان څخه دا کسان نه دي. دا کسان چې کم دي د امت په هغه ټیټه طبقه انسانانو کې دي. ځکه د دنیا نبی علیه الصلاه والسلام وايي الدنیا كلها متاع، دنیا چې کم ده ټول ساز او سامان دي، لیکن دغه دنیا کې در ټولو بهترین شی نیک زنانه ده. ځکه دا ستا د کور دپاره، ستا د اولاد دپاره، ستا د زندګۍ دپاره، ستا د راتلونکي دپاره، ستا د خدمت دپاره لویه ذریعه ده. لیکن دا موږ څنګه کارو؟ خاص کر زموږ پښتانه به الله پاک جل جلاله ته بیا حساب ورکوي. د قیامت په ورځ به د دغه زنانو لاسونه یې زموږ ګریوانونه باید موږ داسې ګزاره وکړو، د میرمنې او د خاوند رنګه ګزاره وکړو. دا څه شی دی چې موږ خپل د ځان غیرت پر ښځې ښکاره کوو چې په بیبان کې د طبیعت خرابي باید کور ته حال ونه وایي، بیبان کې د تاوان کړي د کور ته باید حال نه وایي. د خپل خوشګواره زندگی د په غم باندې مه بدلوه. لہذا بهتر انسانان هغه دي چې خپل دغه روان زندگی په او سهولت کړه. سهولت هغه ده. او بل روایت کې راځي ښځه نبی علیه الصلاه والسلام د چپا پښتۍ جوړه ده، دا څه کژه ده. د اخلاق په اعتبار ستا د طبیعت په اعتبار به دا هېڅ ګزاره نه کوي. نو که یو ور داسې کې ماتېږي او که کرار یو ګزاره ورسره کوي بس ګزاره کوي. قدرتي ښځه نصف العقل ده او په کردار کې کله کله خطرناک وي. سړی د زغم او د برداشت ووځي، خو بیا هم د هغه باوجود زغم او برداشت کول الله پاک جل جلاله دا په هغه کسانو کې شمارلی دي چې د ټولو غوره کسان دي. پښته په کار ده د خپله زندګي باید په خپله جوړه کړو.